أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو قدرمنو مشرانو ملګرو د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د نننۍ دستوره د پښتو ادب د څلورو ځلند شخصیتونو په یاد او یاد کې دا او څنګه چې موږ ویلو زموږ د دې دستوري صدارت به د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن ښاغلی محمود احمد صاحب کوي او زموږ د دې دستوري مشران مېلمانه محترم عبدالسبحان خان او ښکلی او پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب زمونږ اعزازي مېلمانه کې ښاغلی اعجاز خټک، ښاغلی طاهررحمان او ښاغلی پروفیسر اعجاز خټک صاحب دا زمونږ اعزازي مېلمانه دي. دا دستوري باقاعده شروع د قرآن پاک تلاوت مې کو او ښاغلي حیات سواتی ته بلنه ورکوم چې راشي او د قرآن پاک د تلاوت نه راغونډه شروع. ښاغلی حیات سواتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العظیم. څنګه تیریږي اشنا وایا کنا حال د نیمګړې دنیا وایا کنا هغه په غم لړلي ستړي ژوندون چا سره وکړه وفا وایا کنا. زه محترم ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب ته بلنه ورکوم راشي تاسو دوست دا کوم شخصیتونه تاسو ټولو ته پته را پدې چې دی څونه لوی شخصیتونه او د شلمې صدې دینا وړاندې مونږ د امیر حمزه خان شینواري او غنی خان اجمل خټک په یاد دستوره را جوړه کړې وه 13 میاشت او اوس دا میاشت تقریبا د رئیس صاحب کلندر صاحب او ورپسې سي نږدې دي تلینونه دي نو مونږ دا درې او پیر ګوهر صاحب نو دې دا شخصیتونه مراجمه کو او د دې لپاره مونږ مختلفو منورینو ته ووایو او هغوی راشي مونږ ته په هغوی په ژوند د هغوی په فن د هغوی په شخصیت د هغوی په کار او زیار ګټورې خبرې وکړي. مونږ د دې ټولو درنو منورینو کم چې تیر اجلاسونو کې راغلي دي او هغوی خبرې کړي دي په دغه شخصیتونو او نننۍ غونډې محترم مشر عبدالسبحان خان، پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب او محترم اعجاز خټک صاحب او ورسره مونږ دا پښتون دانشور کېدای شي ډېر زلمیان د هغوی د نوم نه نه وي دا د خوشحال بابا په نږدو نوسو کې راځي پروفیسر اعجاز خټک صاحب ډېر یو سپېڅلي فکر پښتون دانشور دی او زموږ بل ملګری طاهررحمان عطا صاحب چې د دې پښتو ادبي سوسایټۍ هم ملګری دی په سعودي عرب کې دی او هلته مزدوري کوي خو د دې سره ډېرو کمو ملګرو ته دا معلومه وي چې ډېر په پټ لاس د پښتو شاعرانو ادیبانو سره خپل وس دسم کوي او پټ پښتون پالي. مونږ د خدای دې زمونږ دا ټول منورین مونږ ته ژوندي او سلامت لري. زه په شروع کې د مردان راغلي
د پښتو ژبې د جدید شاعر ادیب او د یو مجلې څه دی فانوس چلوونکی محترم او ښاغلي ملګري ابطال ګلبند ته بلنه ورکوم چې راشي او په پیر ګوهر صاحب موږ ته خپل لیک واوري. ښاغلی ابطال ګلبند. شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخونکی مهربان دی. ډېر محترم صدر مجلس او په دې دستوره کې ناستو شاعرانو او ادیبانو، داسې ده چې د پیر ګوهر شعر یمن په حواله باندې د هغوی د رحلت نه پس دا موږ یو خپل ویژن ګڼلی چې د هغوی څومره منظوم او څومره منصور اثار دي ناچاپ، نو دا به موږ په چاپي بڼه باندې خپلو لوستونکو ته هم راوړو او په دې به د مختلفو اړخونو نه د دې سپړنې به هم کوو، د دې شننې به هم کوو. په دغه ګام کې موږ تقریبا ځینې اهداف سرکړي هم دي، په ځینې کې د پاتې هم یو. څنګه چې افکار صاحب خبر وکړله د عطاء الرحمن عطا په حواله باندې چې د بیرو یا بیریا د ډېرو شاعرانو لیکوالانو دپاره خپله وزدس کوي، نو زمونږ هم چې کله هم د مشرانو خبره راغلی ده د مشرانو د لیکونو، نو زمونږ سره ټول نه رستو شوي دغه یو سبحان خان دی چې دی موږ له لاس را کړی دی. اوس هم موږ مطلب د فانوس شخصیت ګڼه چې هغه په پیر ګوهر شعر یمن باندې هغه چاپ کول ډېر مشکل و، په هغه هم د دوی له برکته چاپ شوی دی. ما ځان سره یو څو ګڼې د تبرک دپاره راوړي دي، یو څو مشرانو ته به یې وره هم کم که چاته میلاو نه شي نور به راوړم. او د افکار صاحب د حکم مطابق د وخت په مختصرلو د پیر صاحب د ژوند او فن یوه لنډه خاکه تاسو ته وړاندې کوم. مزید مقالې په هغه شخصیت نمبر کې شته، تاسو لوستی شوی. پیر ګوهر شعر یمن ژوند او فن یوه خاکه د جدید پښتو ادب او د مردان سیمې د ادبیاتو د تاریخ د تسلسل یو اهم جز. پیر ګوهر شعر یمن یا چې په عام او خاص کې په پیر صاحب مقبولیت لري، د پیرانو په کورنۍ کې په کال 1901 د مارچ په 15مه نیټه د هغوی د شناختی کارت د تاریخ پیدایش مطابق زیږېدلی. هغه د دوو وروڼو پیر جانزیب شاه پیر او رنګزیب شاه نه مشر و. د دې نه علاوه یوه خور چې د هغه نه مشره او یو ناسکه مشر ورور څوک چې د بلې مور او پیر غفور شاه و. د پیر صاحب په قول هغه د 7 کالو چې پلار یې د دنیا نه کډه وکړه او بیا د 9 کالو په عمر کې و چې مور بیبي یې هم خاورې واغوستې او دغه شان دا یتیمانان د مور پلار نه خپله نیابه ته پاتې شو. پیر صاحب لا تعلیم کوو د 5م جومات طالب علم چې خپلوانو همزولو سره د دینی تعلیم د حصول په لړ کې دیوبند ته لاړ او د میزان الصرف، پنجګنج، کبرا او دغسې د نور ګڼ شمېر دیني کتابونو زده کړه په ډېر لږ وخت کې د دیوبند د علماو نه وکړه. څه لږه موده پس چې هغه کلي ته د اختر په چوټۍ راغو، نو هم دلته پاتې شو. د خپل کلي مردان په اسلامي لویر میډل سکول کې بیا د سره په 5م جومات کې داخله واغسته. دا دور د پیر صاحب د شاعرۍ د پاپ رپلو او په ترنم کې به یې د نورو د خپلو کلامونو سره سره د نورو شاعرانو کلامونه هم په سکول کې ویل. څنګه چې په ادبي حلقو کې دا خبره د چا نه پټه نه ده، نه ته څوک انکار کولی شي چې پیر صاحب د ترنم په شاعرانو کې ښکاره ځانګړتیا لرله او تر اخره وخته به په مشاعرو کې ترنم کولو. دغه شان د هغه د داخلي شهادت مطابق هغه به چې کله په سکول کې د استاد خپل کلام په ترنم ویل، نه د استادانو نه به یې داد اغستو او یو خاص اثر به پرېښود. دا هغه ورځې وې په کومو ورځو کې چې هندو مسلم فسادات د معمول نه زیات شوي او د ازادۍ تحریکونه ځای په ځای ورځ پر ورځ مضبوطېدل او د هند د تقسیم خبرې روانې وې. دغه عمر چې د پیر صاحب د تعلیم عمر او سبق یې هم وي او د سکول د چوټۍ نه پس په د خپل تره پیر عبدالستار شاه باچا سره د مسلم لیگ جلسو ته ورته په سټیجونو به په ترنم سره د بیدارۍ نظمونه وي. د مسلم لیگ سره د پیر صاحب دغه رشته چې د یو تنکي شاعر په حیث د پاکستان د جوړېدو نه څو کاله اګاهو جوړه شوې وه تر اخري دمه قایمه وه. هغه په دې صوبه کې د تحریک پاکستان د ټولو نه کم عمره غړو څوک چې څو ځله
په زندانونو کې اچول شوی او د مسلم لیگ سره نافرمانی ورځو شپو کې تر 3 جون پارټیشن پورې د مردان او پېښور په زندانونو کې د نورو سیاسي قیدیانو سره رنګ جسمانی او روحاني تکلیفونه تیر کړو د سره کبره چې هغه ته د حکومت پاکستان لخوا په تیر عمر ګولډ میډل هم ورکړی شو د پاکستان د آزادۍ نه پس پیر صاحب د خپل نورو هلو ځلو سره تعلیم سلسله هم جاري وساتله او د لسم جماعت نه تر پښتو آنر پورې ټول امتحانونه په پرایویټ توګه په خو نمبر پاس کړ د پښتو آنر نه پس پیر صاحب د انکم ټیکس په محکمه کې د انسپکټر په عہده نوکر شو ولرسته دغه نوکری پرې خو د ځان یې د پښتو ادب زولې ته وسپارو د پیر صاحب د واده په حق له لیکونکو واضحه خبره نه ده کړې خو هغه واده کړو دا هغوی به په خپله لکه خلکو ته ویل چې لکه ما نه دی کړی خو هغه واده کړو خو چونکې دغه واده د هغوی د مرضۍ خلاف ونه ازدواجي ژوند یې په لږه موده مخیتو پیر صاحب خپل ټول ژوند په نواب علي روډ پیرخانه کې تیر کړی دی هغه به په پیرخانه کې یوازې اوسېدو پیرخانه د هغه کور اجرا او د هغه دپاره ټوله دنیا وه پیرخانه د مردان د پښتو ادب کور دی یو شمېر لیکوالو په خپلو لیکونو کې په درنو ټکو ستایلی دی پیر صاحب په هم د پیرخانه تر عنوان لاندې یو نظم لیکلی دی چې یو بند یې د بلکې د پردل ته پیش کوم لوړ کور د پښتو ادب دی ځای ته شاعران وایي څوک ورته جونګر د کاکا د لوی ارمان وایي څوک ورته د امن کور اصلي دارالامان وایي هر څوک ورته خپل عین کې نوم د خپل ځان وایي دلته یوسفزي ممن خاټک هم اپریدي راځي دلته پیرخانې ته رنګ په رنګ لیوني راځي د پیرګوهر شهریمن څلور شعري ټولګې ولولي ازغن سپرلی پولې لاسونه حق شعور او څلور نثري کتابونه شلغاتي تصوف نوراني ژوندی انسان او خرابات چاپ دي دا ټول کتابونه د پاکستان رایټر ګلډ او باسین آرټس کونسل لخوا ایوارډ یافته دي د دې علاوه د هغوی د صوتیاتو څېړنې چې په ګڼو مضمونونو اډانه لري په مختلفو وختونو کې د پښتو په یو شمېر رسالو کې هم چاپ شوي دي چې راکن د ګوهریات په نوم ترتیب کړي هم دي پیر صاحب چې په ظاهره خو یو انسان و ولې د خپل ځان دننه هغه د یو لوی مکتب او پوهنتون درجه لرله او څنګه چې په یو پوهنتون کې د هر څه جدا جدا شعبې وي دغه شان د پیرګوهر شهریمن ژوند ګړړخیزه دی یو بهترین طنز میزانګار ناولنګار او قلمنګار و د هغه په ناچاپ اثارو کې صاحبزاده صاحب او ناشون ناول او د دې نه علاوه د هغوی د شاعرۍ څخه لږه برخه هم شته دی چې تقریبا یو کتاب ته جوړیږي پیر صاحب په پرځي نومونو شلمانې سیلانې او دعاګویه باندې هم شاعري کړې او بعضې ځایونو کې باغي او سرحدي تخلص هم په کارولی دی په دغه نومونو کې چې پیر صاحب په شلماني نوم کومه شاعري یا نثري لیکونه کړي دي په ادب کې د خالص طنز و میزانه ډک مقصدي پانګه ګڼلی شي په شلماني نوم باندې د نثر په میدان کې شفق صاحب ته هم به پته وي مشرانو ته پته ده دا ړومبی به ډاکټر حسن خان سوس صاحب په کارولو د قمر رئیس صاحب مشرۍ ورو او دوی به ورسره د قن د چاپ په وخت کې ځکه چې په دې ډېرې شخړې دا کړي دي په شلماني باندې ما ځان له یو مقاله لیکلې ده هغه تاسو به ولولئ پیر صاحب د پښتو فلمونو د معیار ټاکلو په غرض خپل پام فلمي نړۍ ته هم په یو وخت کې ګرځولی خو په دغه سلسله کې هغه چا کامیابۍ ته پرېښوده نه دی فلم له ښه کیسه ورکول او په هغې کې د پښتون د کلتور په صحیح ډول عکاسي کول دا د پیر صاحب یو ارمان کوم چې تر ارمانه محدود پاتې شوی دی هغه په یو فلم کار هم شروع کړی خو د ستونزو په وجه په دغه لړ کې ناکامۍ سره مخ شو زه د دې فلم په حواله باندې چې کوم دا د کال 1901 خبرې دي ځکه چې په دې کې ما د یونس قیاسي صاحب یو خط راغستی دی چې د پیر صاحب یو د فلم جوړولو دپاره کوشش کړو د هغه فلم د ګودر نوم یې د ګودر غاړه خو بیا وروستو هغوی پاتې کړو ولې چې په دغه نوم باندې هغه دور کې هغه وخت کې بل فلم د هغې عکاسي شروع او بس جوړېدو پیر صاحب چې یو ساده مزاج خوش طبیعت او ملنخوی انسان او هغه د خپل هر کول پیلو د غمزفري طبقه شاعر او د هغه شاعري کې یو طرف ته په نړیوال کچ د مذهبي او طبقاتي کشمکش جایزه و نو بل طرف ته د چا د مین زړه ژبه هم و چې د مینې او محبت خوږې او پستې پستې خبرې به کولې زلفې که ګورېږي نو ګورېږي دی
اوس که راوریږي دی ژوند چې حواله شه د چا سترګو ته څنګه چې تیریږي نو تیریږي دی غرب نړومه زه پر هاد یمه غرونه کې ودرېږي نو ودرېږي دی او یو د چا له غمه سکل او بل ګناه زه چې حسابېږي پیر صاحب د ژوند د هرې تړیسکې سره اشنایي کړې ده هغه حالاتو چې راتنبول نه دی بلکې همیشه حالات د کړمار هسې د خپل غر وجود راتنبولي دي هغه ته د خپلو مشاهداتو په زور دا ژوند یو ربړه ښکارېده او په دغه ربړه کې تاوېدله هغه خپله یو مشغوله ګڼله دا لیک چونکې اوږد دی نو د پیر صاحب په حواله باندې به زه بس دغه تاسو قبول کې مشران به هم خبرې کوي شخصیت ډېر دي په 4 جنوري باندې کال 2014 باندې پیر صاحب زمونږ نه جدا شوی دی الله تعالی د سره د خیرو د مننه ډېره مننه آفتاب ګلبن چې ډېر ښکلی لیک وړاندې کو ورسره ډېر ښه شعرونه انتخاب هم ډېر مزیدار و